السلام علیکم مینوالو، هیله د ټول به روغ جوړې او د ژوند نه به خوندونه اخلي. دا وخت را سره یو ډېر د څنګ ملګري، ډېر نږدې او خوږ ملګري سکندر شاه ګولیار صاحب را سره دی. او توصیف الله توصیف خو تاسو ته پته ده، خو زما د سڼې وربل یار دی، خو زما نه چېرته هم نه خوځي. او نن مې ګولیار خواله راغلی دی او ډېر مینهناک، ډېر خوږ انسان دی، ډېر ښه شاعر دی، ښه شعرونه لیکي. نو یو بنډار هم را جوړ کو، یو مشاعره هم را جوړه کا. نو د موقع نه هم پیدا واخیسته، د کیمرې په سترګه باندې م ریکارډ هم کا او تاسو سره هم شریکو. نو غواړو چې سکندر شاه ګولیار صاحب نه څه شعرونه وورو. خو د اکرام الله ګران بابا دغه شعرونه ورته ډالۍ چې دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. او چا وینې ترې نه وڅښې چا سپرلو له وینې ورکړې، چا وینې ترې نه وڅښې چا سپرلو له وینې ورکړې. انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. ښاغلي سکندر شاه ګولیار صاحب ته خواست چې خپل شعرونه را سره شریک کړي. ګولیار صاحب ډېره مننه حساس صاحب، ستاسو د مینې ډېره مننه. ما سره خو یو لنډ بهر کلام دی، دا سره شریکومه چې مطلع ده چې ربه راکړې د خپل دره، ربه راکړې د خپل دره ګنې تیر مې شي د سره، ربه راکړې د خپل دره ګنې تیر مې شي د سره. او د بنده در ته ولاړه، د بنده در ته ولاړه څومره ګرانه ده خبره. او زورورو نه مې بچ کړې، زورورو نه مې بچ کړې په ټولو زوروره. هېڅ اسره مو بله نشته، هېڅ اسره مو بله نشته، لاس نیولې مو دي بره. او تعویزګی دې کړه په غاړه، تعویزګی دې کړه په غاړه، ګله مشې د نظره. او تندکونه هغه کس خوري، تندکونه هغه کس خوري چې خپې وباسي، چې خپې بار کړي له څادره، چې خپې بار کړي له څادره. تندکونه هغه کس خوري چې خپې بار کړي له څادره. او دعاګانې مور نه واخله، دعاګانې مور نه واخله، روضې چې د خپل وره. او حساس صاحب شعر دی پکې چې علامت د امن جوړ شه، علامت د امن جوړ شه، ته په شان لکه کونتره. مننه جي. او سوچ کوه چې قدم اخلې، سوچ کوه چې قدم اخلې، ورګډ نشي بې ګودره. او کړې تر څو به کړې تر څو به پرې ظلمونه، کړې تر څو به ته ظلمونه د الله نه وکړه یره. او بې وعدې چا سره نشي، بې وعدې چا سره نشي، وعده خپله کړه تر سره. او د نظره ګزار نشي، د نظره ګزار نشي، پرېوتلې ښه له غره. او اتفاق کې برکت وي، اتفاق کې برکت وي، ځان بیل نه کړې د لښکره. او شرعي حاجت مو سر کړې، شرعي حاجت مو سر کړې، ای په هر یو کار قادره. او د عبرت شعرونه لیکه، د عبرت شعرونه لیکه، ښه لیکل کړه سکندره. ډېره مننه ګولیار صاحب، د عبرت شعرونه لیکه، ښه لیکل کړه سکندره. ښاغلي توصیف الله توصیف صاحب له د ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو باندې بلنه ورکومه چې څوک یې اشرو له بوزي، څوک ترې سنګر جوړوي، څوک یې اشرو له بوزي، څوک ترې سنګر جوړوي، هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. او وخت چې په ما داسې احسان کوي نو داسې کوي، وخت چې په ما داسې احسان کوي نو داسې کوي، ما نه سرمن وباسي ما له تې څادر جوړوي. ښاغلي توصیف الله توصیف صاحب ته خواسته چې خپل شعرونه را سره شریک کړي. مننه حساس صاحب. ارشاد غزل د ترنم کې اړو ارشاد. ما دعاګانو کې ترې همن او سکون غوښتلو، ما ترېنه مینه غوښتمه، ترېنه ژوندون غوښتلو. ما دعاګانو کې ترې امن او سکون غوښتلو، ما ترېنه مینه غوښتمه، ترېنه ژوندون غوښتلو. د خپل خاطر په درناوي کې یې جرګې کولې، د خپل خاطر په درناوي کې یې جرګې کولې. په خپله خاوره چا په خپلو کې سمون غوښتلو، په خپله خاوره چا په خپلو کې سمون غوښتلو. ما ترېنه مینه غوښتمه،
ترېنه ژوندون غوښتلو ما دعاګانو کې ترې امن او سکون غوښتلو چوپه چوپیا وه د شپې دا غږ مې تر غوږو شولو چوپه چوپیا وه د شپې دا غږ مې تر غوږو شولو هغې د زړه هر یو مراد کن فیکون غوښتلو هغې د زړه هر یو مراد کن فیکون غوښتلو ما ترېنه مینه غوښتمه ترېنه ژوندون غوښتلو ما دعاګانو کې ترې امن او سکون غوښتلو په هر نصاب کې دي د غیرو افسانې چاپ شوې په هر نصاب کې دي د غیرو افسانې چاپ شوې موږ د سرکار د یو چا ښکلي مضمون غوښتلو موږ د سرکار د یو چا ښکلي مضمون غوښتلو ما ترېنه مینه غوښتمه ترېنه ژوندون غوښتلو ما دعاګانو کې ترې امن او سکون غوښتلو مونږ د هغه د نظریې لارې ته سپک وکتل مونږ د هغه د نظریې لارې ته سپک وکتل خدای خبرې چاله باچا خان بابا بدلون غوښتلو خدای خبرې چاله باچا خان بابا بدلون غوښتلو ما ترېنه مینه غوښتمه ترېنه ژوندون غوښتلو ما دعاګانو کې ترې امن او سکون غوښتلو په ما مین خلکو توصفه څه اعتبار ونه کړو په ما مین خلکو توصفه څه اعتبار ونه کړو ما که هر څومره ورله ښکلې سباون غوښتلو ما که هر څومره ورله ښکلې سباون غوښتلو ما ترېنه مینه غوښتمه ترېنه ژوندون غوښتلو ما دعاګانو کې ترې امن او سکون غوښتلو ډېره مننه واه توصیف صاحب ما دعاګانو کې ترې امن او سکون غوښتلو ما ترېنه مینه غوښته ما ترېنه ژوندون غوښتلو ډېر ښه شعرونه ګلیار صاحب که ستاسو خوښه وي نو زه به سره خپل یو غزل شریک کړم د صبر بوټي مو اخر ګوره میوې هم کړي مونږ د شنډو ونو سورو ته دمې هم د صبر بوټي مو اخر ګوره میوې هم کړي مونږ د شنډو ونو سورو ته دمې هم کړي مونږ د منډې او ملنډې له تکلیفه تیر یو مونږ د منډې او ملنډې له تکلیفه تیر یو مونږ په ډېرو ستغو سپورو ګزارې هم کړي مونږ د منډې او ملنډې له تکلیفه تیر یو مونږ په ډېرو ستغو سپورو ګزارې هم کړي د بل لپاره درد او غم په خوب کې هم نه غواړو د بل لپاره درد او غم په خوب کې هم نه غواړو خپله مو درد سره د ټول عمر رشتې هم کړي مننه د بل لپاره درد او غم په خوب کې هم نه غواړو خپله مو درد سره د ټول عمر رشتې هم کړي که مې د ډېرو بېرخو حوصله نه ماتوله که مې د ډېرو بېرخو حوصله نه ماتوله خو څو نقشونه مې د زړه په دروازې هم کړي مننه که مې د ډېرو بېرخو حوصله نه ماتوله خو څو نقشونه مې د زړه په دروازې هم کړي راتلونکي وخت کې به زموږ د ډلې خلک ډېر وي انشاءالله راتلونکي وخت کې به زموږ د ډلې خلک ډېر وي وجود که وږم کړي فکر مو وږمې هم کړي راتلونکي وخت کې به زموږ د ډلې خلک ډېر وي وجود که وږم کړي فکر مو وږمې هم کړي د سوال جولې به له اسمانه خالي نه راکوي
د سوال جولې ول اسمانه خالی نه راکوي ما خپل خالق ته جړاګانې او سجدې هم کړي مننه او لکه ډیوه مدام تیاره کې رڼاګانې کوو لکه ډیوه مدام تیاره کې رڼاګانې کوو بندوبستونه مو د تورې او تیارې هم کوو لکه ډیوه مدام تیاره کې رڼاګانې کوو بندوبستونه مو د تورې او تیارې هم کړي او حساسه نن که د ګلونو خوشبویو کې اوسو حساسه نن که د ګلونو خوشبویو کې اوسو لکه بورامو په خالي ډنډرو شپې هم ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ مینوالو تر دې ساعته مو موږ برداشت کوو ملګري مو واورېدل اجازت غواړو د لوی الله په امان